یارانو پاسکاو مخته کړي یو بس یارانو ته ګورئ دغسې روان دي نو د شا د خوا به نه یو څو انې راپسې دي هغه د لرې دي راڅخه پاسکا مخته کړي دا ګوره ولاندې وا سړی د کار څخه پسې واخیستلو نو اوس روان یو مخ پر وطاق باندې که د وطاق لاره راڅخه ورکه نه سوله موږ هم نه یو خبر چې پر کومه باندې روان یو پر کومه نه یو روان داسې ګورئ دغه یاران ټوله د ایران مه راځئ دومره نه د ایران سره وغه والله که دا قدر کې په در خوړل کېږي ښه مجاهدینو ته یې زموږ سلام دی نو ستاسې خپل په کار پر وکړئ ښه تر تهرانه پورې باید راوځغلوئ د دې ښځه وغه دغسې باید پرې نه ږدوئ په موږ باندې نه وینې هره ورځ پوڼه کوي داسې را باندې دغه کې انډیواله په دغه ایله شدیارې کې روان یې ورته وګوره دا ایران دی خلک به وایي چې دا تللي ایران ته څنګه عشقونه کوي څنګه دغه کوي زموږ کورنۍ د کار پسې شېدلي کار نه پیدا کېږي کار پیدا شي بیا پاسکا راپسې ده 2 ساعته لا اوس لنډیواله تر وطاقه پورې لاره پاتې ده پیاده مجبور یو چې ولاړ شو په دې باغو په دې ټنډو کې بس الله مو جوړ روغ ولره د زما پیام چې هر یو مجاهدینو ته نه رسي هغه دې الله تعالی په مځکه باندې ژوندی نه باسي ښه وروره بس یو بد حال دی په دې ایران کې راباندې طالبانو چې هلته پر ایران باندې فشار راویستی دلته دې زما زامنو پر موږ باندې فشار راویستی دی بس الله مو جوړ روغ ولره نو ښه وخت درته غواړم د خدای په امان